تاسو به په نورو غیر اسلامي هیوادونو کې د حیواناتو وژل کېدل لیدلی وي. مثلا که دوی غواړي د غوښې د ترلاسه کولو لپاره کوم غوایه ووژني نو دوی داسې نه حلالوي لکه څنګه چې موږ مسلمانان حلالوو، بلکې دوی لومړی هغه مخصوص ځای ته بیایي، بیا یې وروسته پر سر پر مرمۍ ولي او حیوان مړ کیږي. او په ځینو هیوادونو کې بیا د وژلو بله طریقه هم وي. حتی په یوه هیواد کې لیدل کیږي چې په ژوندون د غوا 4 وړه پښې پرې شوي او په ژوندون یې پوستکی ترې وباسي. خو اوس ساینس د اسلامي طریقې یعنی د حیوان په ذبح کولو کې د اسلامي طریقې په اړه څېړنه کړې. د جرمني په یوه پوهنتون کې د علمي څېړنې لپاره د یوې غوا پر بدن د اسلامي طریقې سره د حلالولو ازموینه ترسره شوه. هدف یې دا و چې د دې طریقې په کارولو سره د غوا د درد اندازه معلومه شي. د دې ازموینې لپاره د غوا مغزو ته یو EEG برقي دیاګرام وصل شو ترڅو وڅېړل شي چې هغه د حلالولو پر مهال درد احساسوي او کنه. په لومړیو 3 ثانیو کې د مغزو برقي فعالیت کې هیڅ ډول تغییر ونه ښودل شو چې دې ته په پام سره ښکارېده چې غوا په دې مرحله کې هیڅ ډول درد نه احساسوي. د 6 ثانیو وروسته غوا بېهوښه شوه، خو بیا هم د هغې مغزو کې د هیڅ ډول درد نښان ونه موندل شو. دې پایلې رسیدلو سره څېړونکي په دې باور شول چې د اسلامي طریقه حلالولو کې نه یوازې د حیوان ژوند پای ته رسولو لپاره یوه مشروع او انساني لاره ده، بلکې په دغه لاره کې هیڅ ډول درد نه راځي. دا ازموینه د علمي او شرعي لحاظه خورا ارزښت لري او دې ته پام اړوي چې د اسلامي ذبح طریقه نه یوازې د حیوان ژوند ته په درنښت پای ورکوي، بلکې د هغه په روح او جسم کې هیڅ ډول درد او تکلیف نه راولي. اوس به د تاسو سره دا پوښتنه هم پیدا شوې وي چې ولې د حلالولو په وخت کې غوا یا کوم بل حیوان لغتې وهي او رمباړې وهي. دا پوښتنه ډیره مهمه ده. دا حرکتونه د درد له امله نه وي، بلکې انعکاسي یا ریفلکسي حرکات وي. ریفلکس هغه حرکت ته وایي چې د مغزو له پرېکړې پرته د اعصابو د اتومات سیستم له لارې پیښیږي. که ستا لاس ناڅاپه اور ته ورنږدې شي، لاس دې ژر شاته کیږي. دا حرکت د فکر له لارې نه بلکې ریفلکس دی. کله چې د ذبح پر مهال د غاړې رګونه پرې کیږي، مغز ته د وینې رسیدل ژر کمیږي. مغز ډیر ژر بېهوښه کیږي، خو نخاع لا څو شیبې فعاله وي. نخاع د بدن ځینې حرکتونه خپله کنټرولوي، حتی که مغز بېهوښه هم وي. بله پوښتنه دا وه چې ولې غوایه یا کوم بل حیوان د ذبح په وخت کې رمباړې وهي. دا رمباړې د درد چیغه نه ده، بلکې د هوا وتل او د ستوني د عضلو ناڅاپي انقباض دی. کله چې څوک بېهوښه شي او ناڅاپه ساه وباسي یا د خوب پر مهال غږ کوي، دا ارادي نه دی. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې EEG څنګه وسیله ده او څنګه کار کوي او څنګه درد معلوموي. EEG د مغز برقي فعالیت ثبتوي. د سر پر پوستکي وړه الکترودونه لګول کیږي. دا الکترودونه د مغز د اعصابو برقي څپې اندازه کوي. EEG دا ښیي چې انسان یا حیوان هوښیار دی که بېهوښه. مغز د درد نښې لیږي که نه. خوب، بېهوښي، تشنج او نور حالتونه ښیي. که درد وي د مغز په څپو کې بدلون راځي، که بېهوښي وي څپې ورو یا خاموشه کیږي. ولې په حیواناتو EEG آزمویل کیږي؟ دا ځکه چې حیوانات خبرې نشي کولای چې خپل درد بیان کړي. کله چې انسان د درد احساس کوي، چغې وهي او یا هم په خپله ژبه خلکو ته وایي چې زما لاس یا پښه او یا هم بل ځای درد کوي، خو حیوان دا نشي کولای، نو ځکه EEG ورته کارول کیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو یو لایک حتما ورکړئ. که کوم نظریات یا پیشنهادات لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ.